السلام علیکم دوستانو په خیر رانئ. نن زمونږه د ایم ایس ورډ پریکټیکل کلاس 7 دی یا پارت 7 دی. نو راځئ کلاس طرف ته. تر ټولو نه اول به تاسو ایم ایس ورډ اوپن کړئ. ما سره الریډي اوپن دی. صحیح شو. زه به دلته ولیکم. په نننۍ کلاس کې مونږه کم ټاپک دی. مونږ د دې نه مخکې چې کوم دی لاست کلاس کې مونږه پیراګراف ګروپ ویلو. نن به مونږه سټایل ګروپ ډسکس کوو. سټایل ګروپ به مونږه نن کور کوو. نو ټول نه اول به زه دلته ولیکم is equal to random ren او بیا به اوپن بریکټ کلوز بریکټ او انټر به کوم. دا تاسو د پریکټس لپاره دا لیکلی شئ. د دې به زه سایز چې کوم دی لږ انکریز کوم. صحیح شو. ما انکریز کو سایز. ها زه نن مونږه سټایل ګروپ وایو. سټایل ګروپ زموږ سره ګوره دا نارمل دی. صحیح ده. په دې کې ډیفرنٹ سټایل دي. زه غواړم چې نو سپیسینګ ګوره د دې نه سپیس چې کوم دی هغه زموږ سره څه شو ختم شو. دا هم چې هیډینګ 1 دې له زه هیډینګ ورکوم. ګوره دلته مونږه فار ایگزامپل یو هیډینګ استعمال کو کنه. نو دا فار ایگزامپل د ولیکم چې ټایټل کمپیوټر کنه. فار ایگزامپل ما کمپیوټر ولیکو. صحیح ده. نو که زه دلته دا چې کوم دی د دې ځای کې زه دا انکریز کوم د دې سایز او دا بولډ کوم انډرلاین کوم. او کمپیوټر چې کوم دی دا هیډینګ نه کنسیډر کوي. صحیح ده. دا د کمپیوټر نه کنسیډر کوي. هیډینګ به ته دې ځای نه ورکوي. خو دا مونږ بیا په ریفرنس ټیپ کې چې کوم دی دا مونږ په ډیټیل وایو. صحیح ده. خو صرف تاسو دومره وپېژنئ چې هیډینګ نو دا زموږ سره کمپیوټر نه راکوي. صحیح ده. نو دا به زه واپس دغه کوم. صحیح ده. نو ما انډرلاین کو. ښه نو دا زموږ سره هیډینګ 1 نو دا تاسو کتی شئ که نه. دا کلر چې کوم دی چینج کوي. خو دا مونږ بیا په ریفرنس ټیپ کې وایو. په ډیپ باندې به موږ سټډي کوو. صحیح ده. ښه بیا زموږ سره هیډینګ 2 دی. بل زموږ سره دی هیډینګ 3 دی. نو هیډینګ 1 ته لیول 1 هم وایي. لیول 2 هیډینګ 2 ته لیول 2 وایي او هیډینګ 3 ته لیول 3 وایي. صحیح ده. ښه بیا واپس ما نارمل کو. بیا رالو په دې کې نور ما سلیکټ دې کې نور هم دي. صحیح ده. دا تاسو په دې چې کلیک کړئ نو ستاسو سره مختلف راځي. ټایټل امپسایز. امپسایز زموږ سره دویم نوم د څه دی ایټالیک دی. دا تاسو کتی شئ ایټالیک دلته چې کوم دی ایټالیک صرف دا د ایټالیک دویم نوم امپسایز دی. صحیح ده. تاسو په دې کې چې کوم دی دا سلیکټ کړئ. خپل کوم هم چې خوښي د هغه مطابق تاسو سټایل چې کوم دی اپلای کولی شئ. صحیح ده. تاسو کتی شئ ما دا سټایل اپلای کو. دا سټایل اپلای کو. کوم چې ستاسو خوښي هغه تاسو اپلای کولی شئ. صحیح ده. زه واپس راځم نارمل کوم. ښه دا زموږ سره سټایل دی. سټایل هیډینګ 1 هیډینګ 2 نارمل سټایل. ښه په دې کې یو بل آپشن دی زموږ سره. دلته په دې باندې کلیک کړئ. په دې مور باندې دلته به چې راشو کلیر فارمټینګ مطلب دا دی چې تاسو په دې باندې کوم دغه اپلای کړي دي که نه هغه به د دې نه څه شي. فار ایگزامپل ما په دې اپلای کړي دي. یو سټایل مې په اپلای کړی دی. صحیح شو. زه واپس دلته رالم. په دې مې مور باندې مې کلیک کړو کلیر فارمټینګ. دې نه چې کوم فارمټینګ په دې اپلای شوي هغه به څه کړي فارمټ شي ریموو وشي. صحیح ده. په دې نه موږ د دې نه چې کوم دی فارمټینګ چې کوم دی هغه ریموو کولی شو. بل زموږ سره یو آپشن دی په دې کې سیو سلیکشن از نیو کویک سټایل. په دې کې موږ بل چې کوم دی یو نیو سټایل موږ کریټ کولی شو. د خپلې مرضۍ سټایل په دې کې موږ کریټ کولی شو. فار ایگزامپل دلته ما سټایل نیم ورکوم که نه. زه دې ته ورکوم فار ایگزامپل پېښور. پېښور یا تاسو خپل نوم ورکولی شئ. صحیح ده. پېښور چې ما ورکړو بیا به راشئ موډیفای باندې به کلیک کړئ. موډیفای باندې چې تاسو کلیک کړئ بیا به راشئ دلته تاسو به دا ایم ایس ورډ موږ په لاول ویلو که نه پانټس کې موږ ویلو. دا ګوره زه دې نه ورکوم. دلته یو سټایل ورکوم. فار ایگزامپل زه ورکوم چې دا زما سره نیو رومنز کې دي. فار ایگزامپل نیو رومنز کې دي. د دې چې کوم دی فونټ سایز زموږ سره دی 14 دی. بولډ دي. صحیح شو. او انډرلاین دي فار ایگزامپل. ښه دا تاسو کتی شئ. دې ته چې کوم دی زموږ سره لیفټ رایټ دا تاسو کتی شئ دلته که نه چې کوم طرف ته ستاسو ټکس د درمیانه کې وي لیفټ طرف ته وي رایټ طرف ته وي. دا زموږ سره سپیسینګ دی. لاین سپیسینګ دی. دا تاسو کتی شئ لږ سپیسینګ پکې دی. دا دې کې لږ نور ښه انکریز کړي. په دې کې بیا نور ښه انکریز کړي. صحیح ده. زه غواړم چې په دې کې دومره لاین سپیسینګ وي. دا پیراګراف سپیسینګ
دا تاسو کولی شئ پیراګراف سپیسینګ دی او دا چې کوم دی زموږ سره انکریز انډنټ دی او ډیکریز انډنټ دی صحیح شو دا تاسو د دې نه سلیکټ کولی شئ ښه بیا تاسو چې راشئ نو به دې اوکې کلیک کړئ چې اوکې کلیک کړئ تاسو سره به دا سټایل څه شی شي کریټ شي تاسو سره به څنګه کریټ شي فار ایگزامپل تاسو نور یو ټیکس په دې معنی لګول غواړئ په دې خو دا اپلای شو زه هم چېرې په دې ټیکس چې کوم دی زه دا نیو چې کوم سټایل دی دا ما جوړ کړی دی دا پې زه اپلای کړم نو تاسو دلته راشئ پېښور په نور څومره ټیکس چې کوم دی دا تاسو خپل جوړ کړو او دا تاسو د خپلې مرضۍ سټایل جوړ کړو او تاسو اپلای کولی شئ صحیح ده ښه بیا زه غواړم چې دا د دې ځای نه زه واپس ریمو کړم نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او را به شي چېرته ریمو فرام کویک سټایل ګیلري دې نه به واپس زموږ سره ختم شي نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ سټایل کریټ کولی شئ هیډینګ 1 هیډینګ 2 مختلف ټیکس چې کوم دی خپل سټایل ورکولی شئ او داسې چې کوم دی خپل سټایل کریټ کولی شئ د خپلې مرضۍ سټایل تاسو کریټ کولی شئ امید دی ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي او تاسو ته د دې ویډیو نه څه پیدا شوي څه هم پکې زده کړي وي نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو شیر کړئ کمنټس پې وکړئ لایک کړئ او که تاسو ته بیا هم څه مسله نو موږ ته د یوټیوب په چینل کې د کمنټس کې چې کوم دی خپل ټاپک ولیکئ انشاءالله موږ به ستاسو چې کوم دی پرابلم په هغه باندې ویډیو کریټ کړو تھینک یو سو مچ